وظیفه صرف یو فیڼۍ وکړي، محبوب به د ستا په عشق کې بالکل دیوانه شي او بغیر د ستا نه به زندگی تیرول ورته ګران شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن د محبت د حصول دپاره د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی د یا ودودو اسم مبارک د دې ذکر دی او د دې وظیفه را که دا وظیفه تاسو راونیسئ، دا داسې وظیفه ده چې د معشوقي زړه به دله بلکل اوسیږي او د هغې زړه به په د خپل قالب کې بېقراره شي او د ستا د لقا او د دیدار تمنا به بار بار کوي. د هغه د تکبر نه ډکه معشوقه چې کله هغه د ستا په وړاندې تیریږي، یو ډیر زیات د غرور او تکبر په حالت کې تیره شي. لیکن نن که ته دا وظیفه راونیسې، یا ودود وظیفه راونیسې، د هغې تمام تکبر او غرور به د خاورو سره خاورې شي او د هغې زړه به الله جل جلاله نرم کړي د ستا دپاره او د ستا سره به قدرتي مینه پیدا شي. محترمو، دا مینه او محبت د الله جل جلاله د انسان په دې فطرت کې پیدا کړې ده. د یو انسان زړه بل چې د انسان طرف ته لازما مایله کیږي، خو لیکن بعض ځینې وخت کې یو انسان د بل انسان سره مینه کوي لیکن هغه ورسره مینه نه کوي او د دوی مخې ته څه قسم لا دا رکاوټ راوځي. لیکن نن دا وظیفه شروع وکړئ انشاءالله چې تمام رکاوټونه او تمام څومره مشکلات چې وي مخې ته، نو هغه تمام مشکلات به الله سبحانه وتعالی ختم کړي او دا داسې مبارکه او پاورفل وظیفه ده. لیکن کله چې هم تاسو دا وظیفه راونیسئ، نو الله جل جلاله به تاسو ته د دې وظیفې په برکت سره بسیاره محبت درکړي. یعنی تمام مخلوق هغه خو لا پرېږده چې د دې وظیفې په برکت سره به تمام مخلوق د ستا سره مینه کوي. او دغه رنګې ابو علي رحمت الله علیه په شمس المعارف کې هم لیکلی دي چې دا وظیفه ځان ته زړونه په شان چې دی د مقناطیس راکاږي، یعنی دا عمل د مقناطیس رنګه عمل دی. دومره زبردست وظیفه ده د یا ودود وظیفه. او بل طرف ته د الله جل جلاله یو ډیر ذات مبارک نوم دی. نو دې وظیفې کولو طریقه خو ډیره زیاته انتهایی اسانه ده. کله چې هم دا وظیفه تاسو کوئ، دې سره به تاسو 5 واړه وخته لمونځ هغه په پابندۍ سره کوئ او د هغې نه پس چې څومره وخت هم تاسو سره ملاویږي، نو په هغه وخت کې تاسو د یا ودود ذکر کوئ، یا ودود یا ودود یا ودود، او دې سره د خپل محبوب د هغه تصور په ذهن کې ساتئ او دغه چې کوم دی وظیفه کوئ، یا ودود یا ودود یا ودود. انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به عنقریب الله جل جلاله هغه په تا باندې مهربانه کړي او قدرتي به هم د ستا سره مینه شروع شي او محبت شروع شي. لیکن یو خبر یاد ساتئ چې دا وظیفه دا چې دی د الله جل جلاله یو ډېر ذات مبارک نوم دی، نو دا وظیفه د غلط او ناروا کار دپاره استعمال نشي، صرف د جایز محبت دپاره استعمالولی شي. د هغې مکمل اجازه شته دی او د ناروا محبت او د مینې دپاره هرګز اجازت نشته دی. یو ډېره زیاته زبردست وظیفه م راته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.